د پکتیا کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات 15 سلنه زیات شوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي که څه هم د ځینو نباتي ناروغیو او طبیعي پیښو له امله مڼې زیانمنې شوې، خو په ټوله کې د تیرو کالونو په پرتله حاصلات ښه وو او حاصلات هم په نسبت سره سږکال ته 15% اضافه وو. لکه بعضې ولسوالیو کې حاصلات ډېر ښه ولو که بعضې ولسوالیو کې افات وویل، خو په بعضې نورو ولسوالیو کې حاصلات بیا په مجموع کې ډېر ښه وو. پکتیا کې ځینې بڼوال وایي د دواګانو کمزوري کیفیت له امله یې سږکال د مڼو حاصلات زیانمن شوي، خو د بازار موندنې ترڅنګ د مڼو ساتنې لپاره د سړو خونو جوړېدو غوښتنه کوي. نورو کلونه لږ کمزوری شوی دی چې ساکل یې د ویون شونه کیفیت صحیح نه و. نورو سټورونو دا چې پکتیا کې جوړ شي هغه اوس په 80 روپۍ په 70 روپۍ بسته مان خرڅېږي. دا سپټمبر راغلی وي چې 1 کیلو به په 80 په 100 روپۍ خرڅېږي. دا مڼې چې مخکې انډیا او پاکستان ته نورو دولتونو ته انتقالېدې، اوس الحمدلله سردخانه جوړه شوه کابل کې چې انشاءالله چې څومره د پکتیا باغونه دي ټول دلته ځای په ځای کېږي. ځینو داخلي پانګوالو دې ته زړه ښه کړی چې د مڼو او تازه میوو په برخه کې سرمایه ګزاري وکړي. د هیواد په کچه د یوې سړې خونې مسؤل وایي د $1 میلیون په لګښت یې د میوو لپاره سړکونه جوړه کړي ترڅو د داخلي میوو ارزښت لوړ او په ښه بیه وپلورل شي. مخکې چې تلې هندوستان او پاکستان ته تلې وو، شکر دی موږ دلته خپلې سردخانې ورته جوړې کړې دي. دلته موږ سردخانې 3000 ټنه مرکزایېږي. انشاءالله ټوله سردخانه مو $1 میلیون سرمایه گذاری کړي او آینده کې به نور سردخانې هم زیاتېږي، بیا به نه پاکستان ته متازیږي نه هندوستان ته. دا په ګردیز کې یو له لویو بڼونو څخه دی. په دې بڼ کې لسګونه کسان کار کوي چې له مختلفو ولایتونو څخه ورته راغلي. دوی وایي خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې. چې کار له راغلي اجي منګل باغ له راغلي عادت دغه کاروبار کول لګیاو. زما 15 کاله تجربه ده چې دا کار کوم. خپل ډیر خوښ دي د دې نه مثال موږ ته د یو کاري زمینه برابر سره ترڅو خپل د روزانه عاید پیدا کو. ولایتي چارواکي وایي چې د بڼوالو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د خصوصي سکتورونو په ملتیا معیاري سړې خونې هم جوړې کړي.